رحیم دا اوس ټول ته رسېږي که نن د میر د خور هغه غم داسې دی میر په دا نه یې خفه چې په میر باد حال راغلی دی په ټول نه زیات په دا خفه یي چې دغې باد حال د پوره بیا بل ور میږه سنجیدګي ډېره کمزوري دو تو د مرګ د پوره چې څومره هټولي روغلي دي هغې لکه علمزیب کیسه ټکړه هغه ډېره سخت تیاري کړې دو په مقابله کښې میږ دوه په یوه خوله نه سره ځي دا ګوشي ګوشي پرېښول دي چې میږه دغې حالت ته رسېږي چې په دا رژه کښې په دا غورمه کښې نن د یوه لاس سره میږ کښېني دا ګوشي دغه کورنۍ خبره نه دو مو دا خبره ډېره په توجه ورویستی په دا وطن شه یوه نوې لبه شریکېدین کېدو دغه وطن سپین ږیری مشر هغه خلک چې د پوځ ډېر ور نږدې دی ډېر لرې دی دا غونډ یې ورویستی داسې قسم واقعې وویست په دا وطن شه ډېرې کې ماحول جوړېږي ماحول د منډې ماحول چې دغه وطن نه ووځه د جنگ ماحول چې څومره ډېر ټیپک وخاستل شي جنگ جوړ شي په دا خوره باندې د جنگ یو تیوري شوې دو ویس د هغې جنگ د شریکولو دپاره دولته د تشدد واقعې کېږي نو اول غوښتنه په دا خپل کلي علاقې کښې د میږ دا پیغام ورسویستی د زورورې ملګرتیا پرېږدستی دا هم ډېر غټ د نقصان سبب درته وګرځېږي ملګری دینواز توسته بار بار دا کیسه وشوه چې دا د سره اول واقعیا نه دو نه یې دا اول نیول دي نه یې د په خاندان شه دا اول مړی دی دیږي فوج د لوسه دیږي طالب د لوسه د ده نور ها شهیدون شوي دي دی هم نن په شهادت ورسېده کوششونه دا لګیا وي چې دی په ایده نه اول روخلوس شي دولته علاقې مشرونه یوه جرګه کړې ده د فوج سره شاه فیصل غازي پکښې نوست و دا ورته ویلي شوي دي چې میږ هدغه کوشش کوي بېګناه دی چې زر یې در خلوص کي بیا د بېګناه دغه د څرنګه خلوصوي دا یې بلکل روخلوص کړو خو لاس چېر وړ دلنواز مو اورېدلی وی د 15 کسان شهیدون شوي وي دغه ته به انصاف غوښته دا انصاف نن پاکستان ویر که چې انصاف څه شي ته یایي دا ور سره وشو دا ګوښ یې د نماز خبره نه دو او دولته ځینې خلک دا هم خبره کوي چې ګڼه په تورو راونه دو زه یوه کیسه وضاحت درته کوو که نن ټوله دنیا لیکل را سره وکړي چې منظوره ته او د تو خاندانو تر قیامته پره ټوله دنیا ظلمونه بخښلي یستی نو څه درته یایي ښکلی ژوند وه درکوي چې څه غوړېستی او در کي خو په کوم مار راغېرستی میږ ته دا نه دو قابله میږ د خپل قوم وطن په خاطرو هر سړی قرباني ته تیارېږي دولته میږ که د فوج یا طالب مخالفت کی هم په دغه بنیادینه کې چې مو سره باد کړي دي مو یې کور نه مړی شوی دی مو ته په چیک پوسټ باندې باد ویلي شوي دي دا نظریه صحیح نه دو مو د وطن یوه بچي ته هم باد ویلي دي دا مو ته باد ویلل دي په خپل وطن زړه بدوي ځونه ووځي د ذات نه ووځي د دغې قوم او د دغې وطن فکر شریکوي میږ غم او خوشحالي سره شریکوي ملګري د ظلم جبردستاني نه ډېر دي زه پاک شه نه درته څه په دا مخصوصه واقعه ودرېږو دا علاقه یو تړین غوړي دا علاقه یو مثبت عمل غوړي نن د ده خپل پردي نوستي دلته که د خپل پردي ټول په یوه رایې وي که په یوه خبره اتفاق وي که دولت یې ښخوي که وتپوس یې ښخوي میږ ته دا ووایي میږ د دې وطن د یوه بچي د پوره قرباني میږ یې ورسره ښخوي که دغ دی نن درته په دا نوي سره اتفاق بیا زه دا تجویز پیش کوو چې دولته مختلف خیلینه قبیله عبود یستی دولته ډېر غوټ غوټ نامونه یادېږي چې پلونکای مشر پلونکای مشر دا نوس سړک شو یو ټولای زه جوړ که نن به وروله شو سره رو غونډ کستی کورانې دی شي ځوانونه علما دا ور سره شامل شي
د اف آی آر ته مشترکه د پیرا علاقې نه وفد جوړ کړستی روشستی وکیل صاحب دلته نوستی دا یې ولیکي دا کورنۍ سره معلومات شته دی بټو یایي چې په مو د نوم نه وخلی دی د خالي په کاغذ لیکل وکړو چې پلونکای 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 و نور د امیش د علاقه ته پرېږدي نور یې امیش ورسره چبوي اف آی آر دا وشي او کسان دا ونیول شي که دا عمل نه کېږي دا وفد دا بیا قومي جرګه د ټول وطن مشترکار وغوښته شي هغه سره تفصیل بیان کو چې مړاوي مې ها انصاف هنر کوي بیا دا د ټول مشترکه آکا په کیم شکل شوي ها یو تړین دا جوړ شي یو لایا عمل دا جوړ شي دا د قومي نه چې کیم دولت خیلینه خیلینه فنډینه یشتي څه شي پوره دي غونډ در وبوسي چې څومره خیلینه دي چغمالینه هغه پر لري ټوله مسیدوی دا ټول فنډینه دا په ځوی کشیر دي هر خیل چې دا مې دا در نه کوي اسلام آباد ته څه جی ایچ یو ته څه دا مې درته یې شاید دغه وطن انصاف د پوره چې میشته پته ولګیږي چې قومي فنډ واقعي د کوم په غیرت استعمالیږي د کوم په نانګ استعمالیږي دغه فیصله ده بیا وشي د نواز بخشین کوي نه دی دغه انصاف په هر صورت باندې د خلق غوړي او د پی ټی ایم طرفه میشتو ټول پی ټی ایم دا اعلان کوي چې صابول ماشوم چې رژه گاډي شي په اغنه 20 منټه بعد د باروان نه ټول خلق رونی تر مولا خان سره پر دا ټول خلق باروان ته ورته زر یو غوټه احتجاجي ریلی و دغه په مخالفت شکیږي چې دا ظلم شوی دی زیاتای شوی دی انصاف ته وشي دا کیسو پرېږدي نه قدم پرېښوله بیا مو اول خبره دریو دا کېستی چې بیا ډېر داسې سپین ږیری وي مالک وي بل وي بل وي چې نن لوړ روغلی نه دی بیا خپل انجام ته خپل تیور شوی نو په دغه باندې چې یو تړین وشي هره خبره وکړي خو عمل شو کمزوري نه پته کېږي زه نن تو ستا پارینیا یې چې په دا غورمک شي په دا رژک شي توس دلته نوست یستی دلته دا ګیله کېږي چې پګړه ول چیرې دی که غونډ نه دي ډېر د پګړه وله در سره کښېني هو چې څوک کښېني هغه چې کلاک رو ودروي نو چې څومره خلک راټولېږي چې هر ټول کې دغې وطن د تحفظ خبره ده د خپل وطن د ځوانونو د مشرونو د عزت خبره ده او خلک تس په خپله خبره خو د عزت ژوند نه کمینده څه خپل یار شه زیاړه درته کړې ده څه کور ته در وښتی دی زیاړه درته کړې چا په چیک پوسټ ذلیل کړی یې د عزت ژوند نه کمینده عزت مرګ نه در لاورېږي دغه خلکې د عزت مرګ نه مینداوې ته چې زه په عزت باندې چېرې دا سړی په بخښه یې شو عزتمن سړی د عزتمنه کورنۍ نه تعلق لري د عزتمنې قبیلې نه تعلق لري تاریخ یې دی نن دی په داسې مرګ مړ و چې داسې څوک غله نه ویژني داسې احسان نه دی مړ کړی لکه دا یې چې پکې مرګ مړ کړی و داسې وډ وډ کمانډرون د طالبونه یې نه دي مړ کړي چې پکې مرګ باندې دی مړ کړو په دا دنیا کښې داسې سازو چا ولا ویر کړي دو خلک یې چې په میش جنګ روغلی دی توس ته رښتیا داسې لګېږي چې جنګ دی دغه په جنګ کښې دومره څوک سره ذلیلوي جنګ نه دی په جنګ نه ډېره د پوسیا کیسه دو سپینکې کلی د میش کلی دی خو په غمینه دردینه چې څومره سفر نور کوي دغلستي د میش کلی د میش زړه نه دردېږي د میش وطن دی د میش زړه نه دردېږي هغه ورځې د فوج نه دی لیایوېره شوې چې په ریز ریز باندې به لاش ورته اچوه بارو د کلي خلکو ته پته ونه وه چې څوک مړ دی خدای کلي ولې یې مړ دي ټول کورونه په ژاړو وي چې که د میژ ول دی لار وي چې ولې د ناپلونکای دی ځنه ډېر په ژاړو شولې ځنه ژاړو کمه شوله چا ولیده چې مو خپل دی چا ولیده چې مو نه دی د ظلم جبر واقعي دي په دغه ظلم جبر باندې خاموشي دغته که څوک ژوند یایي دغته که څوک ایشورتوبه یایي چې کنه ډېر ایشور یو دغته که څوک د ځون بچ کول یایي دا د هر شی ورته ویایي یوه کیسه دی پوسیا بله هم ورته ویایي چې دا دی هم غټ بغیرتوب په بغیرتوب باندې نه څوک بچ کېږي نه څوک بچ شوي دي قومي نه که بچ شوي دي دا په غیرت بچ شوي دي قومي نه ته که عزت میندلی شوی دی دا په غیرت میندلی شوی دی خلق توس چې څومره زیات په دغه وطن غیرت کې ننګ کې دومره توس عزتمن جوړېدستی په 2018 نه اول یې څومره ذلیلولی بیا هم چې 15 احتجاجونه وکړل لږ معمولي واړې که غیرت هم وکړو بیا هم لږ کې عزت نه کمینده توس پکښې
په بغیرتوب عزت څوک نه درکوي دا انتهایي ظالم خلق دی دا لوېدلی خلق دی که دغې فوج نه چا دا توقع وي چې دا چیرې موږ سره شګړه وکړو دا ځینې خلک ورته اسلامي فوج یایي څوک ورته د اسلام کیلا یایي څوک ورته د جهاد څه ویایي هر څه چې وایي دغې 10 لاکه بنګالیون مسلمون مړه کړي دي دغې پلاکینه بلوچ مړ کړي دي دغې پلاکینه افغانون مړه کړي دي دغې پلاکینه پښتانه مسلمون مړ کړي دي زه ورسره کښې چیلنج ورکوه چې په 43 کاله کښې که دومره مرګ د مسلمونې کافر کړی و یهودي کړی و امریکې کړی و اسرائیل کړی و زه چیلنج ورکوه په تعداد باندې چې په هغه ناز یو دغې فوج کړی دی د مسلمونې ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो मारामारी है इसके पीछे वर्दी है زه د غیرت یو مثال درکو یوه بلوچه جلکې ویشتلې وه په کاناډا کښې چې کله یې راوړله بیا غونډ بلوچ کوم روډ ته ورته راووتو بیا یو اس ایچ او و پولیس افسر و دا چې کله تېرېدله درولې دا ته و چې خلک ځنې منې کوه دا یې ورته رومخشه شه د هغې قوم په سار شه ودرېده اول سنوټ د خپل ورته وکړو په دا باندې بیا نکاري ځنې ختم کړه بیا چې نکاري ختم کړه دا جامه په یوه کیسه پورې درته کړه بیا دنه چا پښتنه وکړه چې سچو خو ډېره کښل یې نکاري د درخه ختم شوله څه یایې دا ورته ویل چې د رزق د ګټلې ډېرې لیارې دي خو د قوم د ګټلې پارې زمونې لیار وچوه مې کړله رزق خو زه درځي جوړ شه په هغې وګټو د رزق د ګټلې لیارې و موږ د عزت د غیرت لیارې جوړوي بله خبره درته کو پښتین بې غیرته خلق نه دی زه مرګ ته ډېر بد یې د انسان مرګ ته خو که چا سره د باد وي پښتین ډېر غیرتي دی په چاوک بیا خپل سړی وولي چې دغ سره مې باد دي پنجابي په زور باندې مړی ما کوه دا ساغ د غیرتوب دی مړی یشتی که په تو کښې ننګ غیرت وي بیا پښتو وطن دی خپل مخامخ روزه مخامخ یې کوه په پټه خوله باندې غله ګرځي غله ته په دا وطن کښې بېننګه یی بېغیرته یی بېغیرتوب مه که دی پښتو وطن دی داسې کیسې مه روګډوه نوي طرزونه مه جوړوه د بېغیرتوبې زه دلته چې څومره هم داس خلک دی چې دغې فوج ته جاسوسي کوي غیرتي شکل د چا سره بد وي ورشه په سره رز باندې کور مخ شې دی که په چاوک شه چې چیر شه بد کې وی که پښتین یې بې سیره هم وکړو چې دا چار مو کړیدو پټېږه مه پنجابي په زور باندې غیرت کوې پنجابي په زور باندې غیرت ګټې دا نه کېږي اول خو مرګینه بد دي زه بیا درته زه چې هر څوک سره قتل کوي که په غیرت دي که په بېغیرتوب دي دغه زه مذمت کوم په دا خپله خوره باندې زه خپل بچیون ته هېڅ ډاډو نه غواړو هېڅ پریود نه غواړو هېڅ د مړي غږ نه غواړو خو بیا هم که څوک یې کوي بیا بېغیرتوب دا نه کوي غیرت ته وکړو نو اخر خبره دا کوي موږ ټول خلک دا کوي موږ په دا خوره باندې ګوډ بیډ فوج آی اس آی ایم آی دغه ته دا پیغام ورکوي چې موږ هېڅ نه د توس ملګري نه د جنګ ملګري موږ د امن ملګري خپله خوبره خپل بچیون ته ښه ژوند غواړي په دا کښې نه که څوک هم موږ ته په دا ټول یونټ سره مخامخ کېده بیا مشرونه بیا ځوانونه دا هغه ریځې دي چې ظالم ته کلک وردارېږي که په دا نن ریځې کښې ته ور ونه درېدلې دا د ډېر خروب کو بیا دا د دغه د په سترګه کښې د سترګې اچولې ریځې دي دا دغه د ته مخامخ سپینې سپینې خبرې کولې ریځې دي دا د غیرت ریځې دي په دا ریځ د که لږ بېغیرتوب وکړو مخ شو بیا ډېر غیرتي نه کوې بیا وې هغه اثر نه وي نو نن اخر شه بیا خواستی دغه د کورنۍ نن د میر دپاره دغه د غمجن دي دا د میر مشرون هدي هر څه دي چې کیمه ورته خوښه کړله په دغه ور مخ شه چې ور دله تک شه نو ستل څوک څه په سر تېر دي دله ته هم ورسره یي که سابو یایي سابو ورسره یي که بله ورځ یایي بله ورځ ورسره یي چې لاش یې وي ورسره یي چې لاش یې نه وي هم په میشه دومره جذباتو د دغې وطن د خدمت چې بغیر لاش هم په دنه ډېر تعداد شه ورسره راوتلی شي په هره ورځ باندې موږ ورسره یي دا کیسه پرشوین کې نه دو په هر صورت چې دغه پښتنه دو دغه غوښتنه دو کورانې ته یې ساړي معلوم دي آسی بهادر معلوم دی چې په باروند باندې ورسره کښېني هغه پټخلای جواد خلای وردي باغر وردي کورانې دا دعوه کوي چې موږ ټول سړي په خپل سترګې لیدلي دي توس یې لیدلي دي توس روشستی ګواهي ته پې کوه
نور درته مخ شه میږ درته جنګېږي میږ د دغه کورنۍ سره یې د نواز شهادت ته خدای قبیل کړي او د دغه د درته ډېر مړي وشي بل ور خلق پې غلی شي دا هم یوه لویه خبره ده چې کورنۍ یې کلکه پېرچګه شوله په دا خبره باندې او دا مطالبه هم وکړه چې څومره د دغې وطن نور کسان نیولي دي دا هم زر تر زره خلوص کړي داسې نه چې صابون بیا بل مړی راخستی وي بل ور اخري بیا بل ور دا ته ورستړي وستی چې دا خو مړی اغزوی ته وراره نور څه نشته دغه خبره زه بالکل په حق شه یم چې دا څوک چې دغه د مړاوي په چار دو چې دغه د کیلې مخې میږ قبرستان جوړ کړي چې میږ لیا دغه داس چاوک لکه دا په دغه باندې پوسې شخول شروع کړي چې روتلین کې شل کله څلوېښت کله سل کله بعد هم د مباچون په دا ریز ریار تېرېږي چې ده ته پته وي چې دا قبرونه چا دي چې دولته د ظلم جبردستاني نه ښخ شوي دي که دولته نه وي بل ځای مشترکه د کوره ډېرې مشترکه منځکې دي خو ویر یې کسه یوه منځکه چې په دې علاقه کښې چیرې د فوج ظلم هغه کېږي دا د میږ هغه زوی دی چې په ذهن شوی ښخوي نو ډېره مننه خوښول اوسئ او دا غم او په دا درد چې د دغه مظلومې خلکو ملګرتیا وکړي خدای در خروزي وي